د الحاج ملا فقیر محمد درویش د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. زمونږ څه تنخواګانې د مدرسین راشه تپوس وکړئ پته به راته ولګي. په مدرسه کې د استاد 4000 او 5000 تنخوا ده. 6000 د غټ استاد 10000 11,000 چې غټ شیخ الحدیث 10000 او 11000 تنخوا ده. چې دا ډېر لوی شیخ الحدیث او ډېر لوی عالم او ډېر عمر رسېدی یاره یو 15-20 دي شي هم چې د کراچو مراچو کې که ورکوي دلته نشته. 5000 او 6000 تنخوا د میاشتې د ملا صاحب ده. ما ته یو ځل یو سړي وي دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې. وی په دې ستاسو ګزاره کېږي د دې مولیانو ګزاره کېږي. میں قسم په خدای په دې 4-5 هزار تنخوا کې زمونږ حافظان او قاریانو باندې خدای حجونه عمرې هم کوي. دا قرضدار هم نه دی له خدای ښه ډوډۍ ورکوي هېڅ قرضه نشته. وی دا سینګه مې په سینګه نه پوهېږم نه اخر مو خو 15,000 او 1000 تنخوا اخلو او چې یکم راځي قرضداري. ما وی زمونږ مولیان که چېرته د زوی د واده خرچو کې او ډېرې پیسې ولګي اسراف وکړي نو قرضداري به شي یا ځان له پوخ کور جوړ کړي نو قرضداري به شي. لیکن په ډوډۍ به دې نه قرضداري کېږي په جامه به دې نه قرضداري کېږي په دې 4-5 هزار کې به د خدای جونه عمرې کوي. وی دا سینګه مې په سینګه نه پوهېږم نه اخر سینګه مې باباجي نو زه درته څه ووایم په سینګه نه پوهېږم که نو چې داسې اخوا لاړه نو جیب یې وګاره 15,000 روپۍ ترې راوویستې نو واپس راغی نو مال یې راکړې مولوي صاحب دا زما له طرف نه تاله تحفه ده دا جیب کې واچوه. ما وی ښه مې باباجي ورګه مې تا وختي څه وی ما وی چې دا سینګه مې دا سینګه ستا لکه خدای واچوله ستا را جیب نه یې راویسته زما جیب ته یې ډک نه دا سینګه شو. ته وایې دا مولیان د لوږې مري. ها ماشاءالله ډوډۍ خور موږ خور تاسو څه خور خفه کېږئ ما تش لاوړه مو خوړ لاوړ تور باټینګڼه مو خوړه دا ستاسو خوراک. چیلي مونږ وخوړه ګډان مونږ وخوړه چرګان مونږ وخوړه چې کوم ځای له ځو چرګان دي او ګډان دي او چیلي دي. یقین په خدای که سار تلم یو ځای کې دستاربندي وه مولوي صاحب ما ته ډوډۍ وخورم مې نه هلته زمونږ خپله مدرسه کې دستاربندي ده. وی ډوډۍ مې پخ برابر کړې ده چیلې او ګډه غوښه ورسره کړې مې ده مې بس چې تاسو یې خورئ دی نه خورم. مونږ ته اکثر خلک وایي چیلې د لالالو دا زما دوستان دي او مونږ له ډوډۍ ټیم راکړه. چیلې خبره پرېږده ساګ او ټیپر یادوه مونږ ساګ او ټیپر خورو دا غوښه مې غوښو نه سیکن یو. ډاکټر ما ته وایي دا ګولۍ به په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پېژنې مې نه وایي چې سړی اوږي که نه مې زه اوږې نه یم زه هر وخت د خدای په فضل موړ یم اوږې به تی مونږ اوږې نه یو د خدای فضل هر وخت ډوډۍ خدای راکوي. یو ځای کې یو بیان و چې ته په هغه کوڅه کې چې ختم بره جومات و نو په هغه لاره کې د چرګانو دوکانونه د پارامي چرګان چې زه بره وختم خلکو ته مې دا خبره ذهن له راله دا مې ورته کوله مې اوس هم چې راتلم چې چرګانو یو بل ته کتلي او زیلي دي که نه یو بل ته چې هغه دی بیا راغی زمونږ د برکت حلالېږي او خلک یې خوري. ډوډۍ مونږ له خدای راکړه ډوډۍ د چا لاس کې روایه داسې نه شوق سره د عقیدې خبره چې الله خوشحاله شي ډوډۍ څوک راکوي عزت د چا لاس کې دی شوق سره چا لاس کې دی ذلت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی جون چا سره دی مرګ چا سره دی بس خبره ختم. ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم. الله وی د هر شي خزانه ما سره ده په یو خاص اندازه وه. کافر له د خدای روزي ورکوي چې هغه بت ته سجده لګوي رام کوي هغه له د خدای روزي ورکوي او چې کوم د پیغمبر حدیثو ته او د خدای قرآن ته ناست دی هغه له به نه ورکوي. دا خو وړې خبرې دا سوچ به د ذهن نه بلکل وباسئ. زما قسم په خدای قسم درته خورم بې قسم هم خبره حجت ده خو زه درته قسم خورم چې د رزق او د ډوډۍ ذمهداري چا اخیستې ده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. رزق فراخول و تنگل زما کر دینا
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين.